حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شعبان په اخیری ورځو کې وګدو بیان تقریر وکړو پاغي په یو حصہ کې دا خبره وکړه چې چا روزدار ته پروژه کې روزه ماتي د لپاره خوراک ورکړو د الله مغفرت نصیب کړي او الله به د جهنم د اور نه آزاد کړي نو دغه روزدار په ثواب کې به کمې نه راځي خو بیا به مغبل کسته چې چا د روزه ماتي په وخت کې خوراک ورکړي هغه ته به الله دومره ثواب ورکوي او د روزدار په ثواب کې به کمې نه راځي چا د پښتنو کې د الله رسوله مونږ هر یو کس کو دا طاقت او وسه نه لرو چې مونږ غریبانو ته دونه خوراکي ورکو یا پیسې ورکو ځان د پیسو واخلي نو دینه هم موږ محروم پاتې شو. نبی رسول الله فرمایل چې الله جل شانو هغه شخص ته هم دغه ثواب ورکوي چې د روزه ماتي په وخت کې هغه ته یو غړپ شودی پی ورکړي یا صرف اوبه ورکړي او غړپ جګه په روزه ماته کړه دته به الله جل شانه دغه ثواب ورکوي. د دې حدیث روایت بهقی په شعب الایمان کې کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو څومره د خوش خبری خبره ده چې مسلمانان پروژه کې غریبانان هم وي خو هغه د روزه ماتي په وخت کې یو روزدار ته یو غړپ اوبه ورکړي چې په روزه ماته کړه یا یو پیاله نیمه پیاله یو غړپ شودي ورکړي چې هغه په روزه ماته کړه خرما وغیرہ ورکړي خرما روزه په ماته کړه دغه ثواب الله دې ته ورکوي. ډیر مالداران به داسې چې هغه بډې شیزونه اخلي غریبانو له ورکوي او که یو غریب سړی او معمولی شی واخیست بل غریب له ورکو الله هغه ته دغه ثوابونه ورکوي. د دې وجه نه ناامیدي د الله نه مه کوئ ستانیت ته اعتبار دی چې ته په کوم نیت سره دي غریبانو ته دا شیزونه ورکوي نیت الله رضا ساته خدای مکه که ستا نیت خرابي ریاکاری وي خودنه وي که ته هر څومره ډېر شی غریبانو لور کې ستا به ثواب نه وي نیت دې سم کا د نیت اصلاح وکړه او د غریبانو د چې کوم شی ورکې نیت د الله رضا وګرځوه ریاکاري تکبر خودنه به کې مه کوه تا ته به الله په ادنا شي سره چې غریبانو ته ورکوي تا ته به الله دغه ثواب درکړي. محترمو مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نور مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.